سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د یو سوال جواب درکوم. ډېر هیوادوال همدغه پوښتنه بار بار راڅخه کوي چې تاسو امارات خوښوئ که جمهوریت خوښوئ. دا چې اوسني حاکمان دي د دې عکس مې راوړی دی خو جمهوریت هم دا دی. ښه نن دغه سوال ته تاسو ته جواب وایم چې زه په خپله د امارت طرفدار یم که د جمهوریت طرفدار یم یا که د دواړو خلاف یم یا که څه شی یم. نن په دغه درس کې تاسو ته وایم انشاءالله چې تاسو به هم قناعت وکئ او ستاسو حق هم دی چې تاسو په دې هکله باندې باید پوه سئ چې کوم یو ستاسو دپاره بهتره دی او کوم یو باید راسي حاکم سي. زه پر دغه باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرې شو. لومړی تر هر څه دا کوم کسان چې تاسو په دې تصویر کې وینئ د دوی ټولو کورونه په بهر کې دي. د بعضو لا په پاکستان کې دي، د بعضو لا په قطر کې دي، د بعضو لا په دوبۍ کې دي، د بعضو لا په ترکیې کې دي حتی. نو د دې په حساب باندې تاسې پوه سئ. راځو د جمهوریت په حساب باندې. د جمهوریت په حساب باندې حلیف تریا چې دی یوازې ډاکټر عبدالله خپله دلته دی او کرزی صاحب دلته دی او حکمتیار دلته دی. دا درې دلته دي مګر د دې ټولو کورنۍ نور په امریکا او کاناډا او غربي هیوادو کې دي. اولادونه د ټول په غربي هیوادو کې دي مګر دوی فقط دا درې تنه همدلته پاتې دي. دا نور ټوله په غربي هیوادو کې ژوند کوي یا په ایران او په ایران کې او ترکیې کې دي هیوادو کې هم بعضې شته. تر هر څه وړاندې تاسو باید پوه سئ چې یو ملت پر دولت څه حق لري. که پر دې باندې پوه سئ نو تاسو پوهېږئ چې جمهوریت څه دی که امارات څه دی. زه اول کې د یو ملت د حق په هکله باندې خبرې کوم. دا د استرالیا یو عام کور دی چې د استرالیا په هر کور کې چوکۍ، میز، کوچونه، ایر کنډیشن، 24 ساعته برق، تودې اوبه، یخې اوبه، همدا ډول دا ټوله شیان په یو کور کې دا که غریب دی که خان دی دغه ټولو ته هم برابر دی په استرالیا کې. حتی د صدر اعظم د استرالیا هغه هم په همدغه ډول باندې امکانات لري لکه په کور کې ایر کنډیشن لري، په کور کې ګرمې او یخې اوبه لري، کوچونه لري، مثلا میز لري، یو ښه خوب ځای لري. مګر غریب سړی چې صفاکار او پیاده هم دی هغه هم دغه امکانات په کور کې لري. ځکه چې د استرالیا یو منظمه معاش چې دی په میاشت کې باید هر کس $6,000 معاش ولري، یعنې تر دې کمتره باید ونه لري. بیا که تر دې اضافه کېږي هغه کې بیا دا دی چې بهترینه ژوند ځان ته کوي چې کولی سي چې نورو هیوادو ته سفرونه وکړي. نور یعنې که څوک د دولت تر سایې لاندې ژوند کوي د دولت تر سایې لاندې د ژوند امکانات ټوله یو شانته دي. بل قدم کې د سیاحت موضوع ده. هر استرالیایي دومره توانایي لري که غریب دی که خان دی په کال کې یو ځلې د یوې میاشتې دپاره دوی بهر ملکو ته ولاړ شي او چکر دپاره او سیاحت وکړي او خپل دغه رواني حالات او د خپل مشکلات له یاده وباسي. نو دا د استرالیا د غریب او د خان د ټولو سره دا پیسې شته چې دوی یو میاشت دپاره دوی بهر ملکو ته د نړۍ هر ګوټ ته چکر باندې ولاړ شي او د نړۍ هر ګوټ ته هم چې لاړ شي د دوی دپاره تیاره برابره ده، د دوی دپاره کښتۍ برابره ده، د دوی دپاره پاسپورت برابر دی، د دوی دپاره ټول امکانات برابر دی. یعنې که تاسو د استرالیا او د انګلستان او د ډېرو اروپایي هیوادونو پر پاسپورت باندې وګورئ هلته لیکلی دي که ستاسو سره بد چلند د نړۍ په هر ګوټ کې وسو موږ ټولو خپل نظامي تحرکات په حرکت راوړو، خپل ټول ډیپلوماتیک سیستمونه په حرکت راوړو. نو د همدې امله دا دی چې کله هم یو غربي سړی چې راځي هر ملک ته راځي پاسپورت ورسره دی هغه په پاسپورت کې هغه هیواد ته اختار ورکړی دی. که زما د وګړي سره د بد چلند وکړو بیا ستا زما او ستا حتی ډیپلوماتیکې اړیکې هم خرابېږي. یعنې یو څوک انګریز اوس راځي افغانستان ته څومره احترامات کېږي ورته، که امریکایي راځي څومره احترامات کېږي، که همدا ډول پاکستان ته ځي، که د نړۍ هر ګوټ ته لاړ شي دې خلکو خپل ملتونو دپاره دومره امکانات ایښولي. دا حکومتونو دا کار کړی خپل ملتونو ته او ملتونه دي چې همدغه ډول حکومتونه جوړوي. نو دا د یو ملت حق دی چې یو ښه کور ولري او ښه پاسپورت او ښه منظمه سفر دا ولري. په بل قدم کې روغتیا، یعنې دا د هر وګړي دپاره لازمه ده په ټوله نړۍ کې
چې بهترینه روغتیایي سیستم ولري. په استرالیا کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په د اسیا په ډېرو هیوادو کې، د افریقا په بعضې هیوادو کې چې تاسو لاړ شئ وګورئ بهترین شفاخانې دي، هر څه امکانات شته. همدا اوس چې زه دلته په استرالیا کې یم، د استرالیا حالات تاسو ته وایم. یو کارت راکوي حکومت د میډیکیر په نامه باندې. هماغه میډیکیر کارت چې دی تا ټوله تداوي پکښې کې په وړیا ډول باندې ده. هغه ستا د امکاناتو په حساب باندې ګوري. د مثال په ډول باندې که په بانک اکاونټ کې پیسې لږ وه، دولت ستا ټوله مصارف ورکوي. او که ستا په بانکي اکاونټ کې پیسې ډېرې وه، د بعضو تداوي دپاره باید ته پیسې ورکړي، مثلا د غاښو دپاره، د عملیات دپاره ده. یعنې هېڅ وګړی داسې نه پاتې کېږي چې هغه غریب واوسي او خپل د ماښام ډوډۍ ونه لري او د ده د تداوي ونه سي. اوله دومه درجه سړی نسته دلته. یعنې که څوک راځي د یو بل ملک څخه مهاجر هم راځي، دی دلته اوله دومه درجه نه دی، دی چې راسي مستقیم په لومړۍ درجه انسان ګڼل کېږي او هر څه امکانات ورته ورکول کېږي. استرالیا څه موده وړاندې اعلان وکړو چې موږ 50 طیارې امبولانس جوړ کړی دی. یعنې د استرالیا په هر ګوټ کې چې هر ځای کې تا ته صدمه جوړه سوه، فقط د دوی ایمرجنسي دفتر ته زنګ ووهه چې زنګ دې ووالی، په هماغه نقطه کې طیاره درپسې راهستي او ستا تداوي کوي او ستا مشکل حلوي. امبولانس تیار شفاخانې شته دلته چې کله هم په یو دښته کې یو مشکل درته پیدا سو، دغه مکمله هم د تیارې امبولانس راځي، هورې په هماغه ځای کې کمپ درلګي او ستا تداوي کوي. او که نو په تیارې کې دې رااخلي راوړي، شفاخانې ته دې راوړي، روغتون ته دې راوړي، تداوي دې کوي. نو دا امکانات د هر ملت دپاره ضروري دي. هر ملت همدغه غواړي چې دا ډول امکانات د حکومتونو موږ ته برابر کړي. په بل قدم کې د ترانسپورت سیستم دی. یعنې په هر هیواد کې دا ضروري دی چې په د خپل د ترانسپورت سیستم ولري. په استرالیا کې یو کارت درته درکوي چې زه هغه کارت درته وښیم. دغه کارت په نامه د اوپل کارت په نامه باندې. دا کارت ولره، په هفته کې $50 واچوه. د استرالیا هر ګوټ ته چې ځې په همدې یو کارت باندې ویې لګوه، حرکت وکړه. که په کښتۍ کې کېږي همدا کارت باندې ته کولی سي، که په ریل کې ځې همدې کارت باندې ته کولی سي، که په ملبسو کې ځې همدې کارت سره ته کولی سي. یوازې ټکسیانې چې د اوبر دی هغه شخصي کس دی کار دی، که څوک شخصي چلی ښه کني، نور دولتي ترانسپورت چې دی دغه ټول امکانات پکښې کې. په درېیم قدم کې د سیاحت موضوع ده، د یو تګ و راتګ موضوع ده، د فرهنګونو موضوع ده، کلتورونو عنعناتو موضوع ده. یعنې د استرالیا کې اوس که د استرالیا د هر ښار څخه هر انسان راځي، هر ځای ته چې ځي دی آزاده دی. مګر زموږ له په افغانستان کې دومره قومي اختلافات پکښې کې اچول سوي دي که مثلا په کندهارۍ پنجشیر ته ځي هم قیامت جوړېږي، که پنجشیرۍ کندهار ته راځي هم قیامت جوړېږي. دا ټوله یو بدبختي ده چې جوړه سوې ده. اوس دا خبره سره راټولومه چې اوس کوم یو ښه دی، امارت ښه دی که جمهوریت ښه دی. که دلته اول کې بېرته راسو دا تصویرونه تاسو ته وښیم. اولا دغه څه چې پیسې چې په میلیاردونه ډالر راغله فقط د دې خلکو تر نسلونو اضافه نه سوه. همدا کسانو خو پیسې واخیستل، چورې کړه او یې وړه خلکو خپل اولادونو ته یې هرګاه او برګاه په غربي هیوادو کې جوړه کړه. ملت تباه او برباد شو. اوس راځم دې خلکو ته. دا خلک هم لکه څنګه چې تاسو زه یو تصویر تاسو ته راوړم، بیا په دې باندې خبرې کوم. دا تصویر که تاسو لیدلی اوسئ، دا د امیر خان یو تصویر دی په پیکي فلم کې. دا فلم تاسو ضرور وګورئ. دی چې کله هم راځي هلته ورته یو څوک مشکل جوړوي چې دی ووایي په چپلاخه باندې دی په مخ باندې د دوی د بګوان عکسونه لګوي، د بوتانو عکسونه لګوي چې ولګول خلک په چپلاخه باندې دی نه وایي. په لومړي ځل دا طریقه امیر خان ترسره کړې نه ده. دی په لومړي ځل د فرانسې استخباراتو د امریکا ولسمشر ریګن او مخ ته دی عملي کړه. یعنې که تاسو د یو مسلمان هم مخ ته خپل په مخ باندې الله ولیکئ، دی په ژوند باندې داسې شی نه کوي. نو تاسو که هر تروریستي ډله جوړوئ، هر څه جوړوئ، نو تاسو فقط د اسلام نوم ورته ورکئ، بیا چې د اسلام تر چتر لاندې چې څه کول هغه تاسو آزاد یاست. نو اوس هم د جمهوریت کوم کسان چې وه دغه ډله دا ټول مجاهدین وه. دا ټول هغه کسان وه چې په لومړي قدم کې د جهاد پروژې مخ ته یې وړه د امریکا په ګټه باندې. بیا په دویم قدم کې دا خلک راغله. اوس هغه خلک او دا خلک دا ټول د یو ادرس جوړ سوي دي، د یو ادرس څخه پیسې خوري، د یو ادرس ده. بس فقط ملت غولول دی، ملت تباه دی. ملت دپاره همدا اوس ته ورځه وګوره په ټوله افغانستان کې
نه روغتیایي سیستم شته، نه ترانسپورتي سیستم شته. هره میاشت یو 303 بس چپه کېږي، 80 نفر پکې کوم مړه کېږي، حکومت اخ هم نه خوري. دا کلونه کېږي دا بسونه چپه کېږي او خلک وژل کېږي، فقط جنازې کورو ته وسپارل سي، بلخ موضوع ختمه ده. مګر دلته په استرالیا کې که یو نفر باندې نفر زخمی کېږي یا یو نفر مړ کېږي، پر هغه باندې یو هفته میډیا چلېږي چې دا ولې مړ سو، دا ولې داسې وسو. مګر زموږ په وطن کې بسته بس کې 80 نفر په یو ځل باندې مړه کېږي، شهیدان کېږي، مګر د هغه خبر یو ورځ کې نشر کېږي، نور موضوع ختمه ده. فقط غم یې پاتې دی، هماغه صغیرانو بدبختو کورنیو ته پاتې دی. نور نه حکومت شته، نه پښتانه شته، هېڅ شی نشته. دا یې خبره. بله خبره دا ده چې دلته په استرالیا کې چې کله هم تاسو راسئ، تاسو ټوله معاش لرئ. د مثال په ډول باندې زه دلته د میاشتې دا چې معاش لرم، یو میاشت که زه د وظیفې څخه منفکه شوم، د دولت ماته مکمله معاش راکوي تر څو چې زه بله وظیفه نیسم. په افغانستان کې، په پاکستان کې، په دغه هیوادو کې ورته وځغله چې معاش درته نه و چې غلا کوي، چور کوي، نفر وژنې، دا ازادي ده. دا اوس دا بعضې خلک وایي داسې ازادي نشته. وروره چې حکومت تا ته پیسې نه درکوي، نو ته معنا دغه ده چې ورځه چې د هر دره کې چې ته پیدا کوي پیدا یې. همدا اوس په د غربي هیوادو کې یو غربي هیواد ته ولاړ شه ستا اکاونټ ته دې پیسې راسي، حکومت ستا پوښتنه کوي چې دا پیسې څه رقم راغله، دا د کوم ځای راغله. مګر افغانستان کې چې د اکاونټونو څخه چې څه پیسې راځي، ولا که څوک پوښتنه وکړي چې دا څوک دی، نشته، دولت نشته. نه دا امارت د ملت حکومت دی، نه جمهوریت د دولت د ملت حکومت دی. ملت څه غواړي؟ ملت غواړي چې وروره په اول قدم کې ما دپاره د کار زمینه پیدا کړه، او که زه بیکاره کېږم زما د کورنۍ ټوله مصارف په غاړه ونیسه، د یو میاشت مصارف راته جوړ کړه. بل دویم قدم کې ما ته سرپناه راکړه، کور راکړه چې زه پکښې ژوند وکړم. داسې نه اوسي چې هر ورځ کې ته د غصب په نامه باندې راځي، یو کوډله چې ما جوړه کړې ته راباندې چپه کړې. ټولو ته کور زمینه برابر کړه، ټولو ته کورونه جوړ کړه، په اقساط یې ورکړه، په 20 کلن 30 کلن قسطونه یې ورکړه. دا د کورو حق پر هر افغان دی، باید هر افغان یو کور ولري، ښه ژوند ولري. په دریم قدم کې د هر افغان حق دا دی چې وروره بهترینه روغتیایي سیستم ماته جوړ کړه چې زه پکښې خپل تداوي وکړی سمه. همدا اوس بیچاره خلک دی یو مشکل، حادي مشکل هم ورته پیدا سو، سرګردانه دی. یعنې د ستا د سترګو مخ ته ستا د کورنۍ غړی مړ کېږي. دا یوازې پر ما نه دی، دا همدا اوس که زه خپل څو ملګري لرم چې په سترګو مخ ته د دوی د کورنۍ غړي په مرګ په حالت کې دی مړه کېږي، او دوی چې هر ځای ته ځي پور څوک نه ورکوي، ځکه چې وایي پیسې نشته، هېڅوک هم پور نه ورکوي، دولت هم نشته چې یو پوښتنه وکړي چې دا خلک دا حالت شته. دا اوس دا زما خپل په ملګرو باندې همدا اوس روان دی. یعنې ما دا بله ورځ کې ورته ویل ما ورته ولاړ شه کابل ته ولاړ شه، د هر ګو مخ ته کښېنه، ورته وایه دا زما د کورنۍ غړی مړ کېږي، دا تداوي وکړئ، زه پیسې نه لرم. دی حتی د کابل د تګ پیسې هم نه لري، څوک به یې ونه وني. قسم دی دا رښتیا خبره ده. او که څوک ورسره بیا کومک هم کوي چې د ارګ څخه ورسره کومک کوي د تداوي دپاره، هغه کس به زه ورته معرفي کوم. فقط په فیسبوک کې په داسې کمنټ دې ولیکي، زه به یې ورته معرفي کوم. داسې کسان هم شته. دا یوازې نه دي په یو نفر اوسي، په سلګونو په زرګونو کسان داسې پرته دي. په څلورم قدم کې مطمئنه ترانسپورتي سیستم غواړي. په ټولو افغانان دا حق لري چې بهترین ترانسپورتي سیستم ولري. په هر وخت کې چې ته وغواړې حرکت وکړې، د افغانستان هر ګوټ ته ولاړ شې، ته باید موټر ولرې. همدا اوس په استرالیا کې 24 ساعته دا ریلونه څرخي راڅرخي، نفر به پکښې کې سپور نه اوسي، ریل به ځي. په هماغه دقیقه باندې چې ویل شوي دي چې په دغه دقیقه باندې ریل راځي، پر دغه ځای باندې درېږي، په همدغه دقیقه باندې، په همدغه ثانیه باندې ریل په همدغه ځای کې ولاړ دی او تا ته خدمات وړاندې کوي. دا که څوک شته پکښې، که څوک نشته. داسې شپه راغلی چې په بسته یوه ډبه کې یوازې یو نفر زه وم، هېڅوک نه و. یعنې دلته خدمات وړاندې کېږي. حکومت مکلفه دی چې ملت دپاره خدمات وړاندې کړي. او په پنځم قدم کې یو پاسپورت باید ولري. یعنې دا د هر افغان حق دی چې پاسپورت ولري، چې زه په هر ځای کې ځم، د هر ځای ته ځم، د نړۍ هر ګوټ ته ځم، باید زه باید داسې حکومت ځان ته جوړ کړم چې په نړۍ کې زما د پاسپورت ارزښت لوړ کړي، ما ته ماښام ډوډۍ پیدا کړي، ما ته باید کور جوړ کړي، ما ته روغتون جوړ کړي، ما ته ترانسپورت جوړ کړي. زه داسې حکومت غواړم. که دا امارت دی، که دا پخوانی جمهوریت دی، دا دواړه د یو تنور څخه ډوډۍ خوري، خلاص. هېڅ فرق نه کوي. فقط په هغه نکتایي ډلو دوی لنګوټه لري. په دې باندې مه خطاوځئ. ملت زیاتره فکر کوي چې
ته داسې کوې داسې کوې وروره حقیقت همدغه دی حقیقت همدا دی که تی منې که نه منې همدا حقیقت دی دا ستا حاکمان نه دي دا د نورو خلکو حاکمان لاسناستې دي که دا دي او که د جمهوریت دی دا 40 کاله 50 کاله دا جګړه روانه ده په همدغه باندې روانه ده چې په اسیا کې ستا ترانسپورتي سیستم او ستا حالات به ټوله باید ته باید در په در ووځې همداسې بدبخته اوسې هر حکومت چې راځي ته باید وږی پاتې سې چې یو بل کس دې راسي تا په داعش کې استعمال کړي بل کس دې راسي تا په بل شي کې استعمال کړي بل کس دې په بل کې استعمال کړي همدا اوس چې هر افغان د میاشتې 1 لک افغانۍ معاش ولري او دی د نړۍ هر ګوټ ته چې وغواړي سفر وکړي آرام او سوده ژوند ولري دی په ژوند ټوپک نه اخلي ولې موږ دومره بدبخته دی چې دی ټوپک دا ټوپک چې اخلي دی د مجبوریت یې اخلي پیسې نشته کار نشته روزګار نشته دی وایي چې تر دغه بیکاري او تر دغه بدبختي چې زما اولادونه زما مخ ته مري تر دې چې زه مړ شم بهتره دی یعنې په افغانستان کې مرګ افتخار دی مرګ چې هر څوک مړ شو دا شکر باسي چې ښه شو چې د دې جنګیال خلاص نو په دې خاطر باندې دا مې درته وویلو چې وروره ته خپله اوس تصمیم ونیسې چې امارت ښه دی که جمهوریت ښه دی ته څه شی حقوق لرې ته غواړې او څه باید تا ته ورسېږي دا باید ته پوه سې هېڅوک یې تا ته نه وړاندې کوي همدا اوس د لوږې مرې مړ شه هېڅوک تا پوښتنه نه کوي که غږ دې پورته کړې وژنې دي نو د همدې امله بیا تاسو ته وایم وروره پر دې خلکو باندې باور مه کوئ دا ټوله ټګان دي دا نور غربي هېوادو لاسپوڅي دي که هماغه اوسني حاکمان دي که په هغه پخواني حاکمان وه دا ټوله لاسپوڅي دي ته د ځانه مستقله خپلواک حاکمان نه لرې همدا بدبختي به پر تا روانه اوسي او که زیاتره بعضې خلک د پاکستان خبره به راوړي پاکستان خو هسې تباه دی هغه خو بیچارهګان ملت یې داسې تباه کړی دی همدغه د پاکستان د پوځ د لاسه دی چې افغانستان هم در په دره دی دا د نن ورځې ویډیو انشاءالله چې خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړی اوسي تر بیا مو بالا سپارم